أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الفرائض الغسل، هر څه چې فرض د غسل دی، اوس بیان پدې کې دی چې په غسل کې کم شیان فرض دي، دا درته ښیي. فالمزمزة د خولې پرېمنځل، والاستنشاق د پزې پرېمنځل، وغسل پرېمنځل سائر البدن د ټوله بدن. ګوره د غسل درې فرض دي: د خولې پرېمنځل، د پزې پرېمنځل، د ټوله بدن پرېمنځل. و ایصال رسیدل الماء د اوبو الى منابت الشعر و بیخوته د بیشتانو، د بیشتانو و بیخوته اوبه رسول دا فرض دي. ځکه که چیرې په دا بدن کې یو ځای وچ پاته سي، دغه غسل بیا نه دی صحیح. د دغه ټولو بیشتانو بیخونه لندول دا ضروري دي. که چیرې وچ پاته سي، دا غسل نه دی صحیح. و ان کثب کچیر ګڼ و شعره بیشتان ده بالاجماع د ټولو په اتفاق سره. وکذا د غره کم ایصال رسیدل الماء د اوبو الى اثناء و مابین ته و بیخوته لحیه د ژیرې و شعر د بیشتانو. د ژیرې و بیخوته هغه ژیره چې سپکه ژیره د دې بیشتانو و بیخوته او د سر د بیشتانو و بیخوته اوبه رسول دا فرض دي. والمرأة ښځه چې ده فی اغتسال په غسل کې کالرجل لکه سړی دی ده، لکه د نارینه چې کم فرض د غسل دی، د ښځې دپاره هم هغه شیان فرض دي په غسل کې. و اما شعر بیشتان چې دی المسترسل، هغه بیشتان چې زړیږي، یعنی دا کوڅې و دغه بیشتان چې دا چوټې د دې دی یا پښتۍ د دې دی چې دی ودلې دي، دغه زړېدلې بیشتان من زوائب هغه پښتۍ هغه ودل سوی سر د دې په غسلو پرېمنځل چې دی موضوع دا ساقط دی، یعنی د بیشتانو و بیخوته چې اوبه ورسیږي د ښځې دا د سربیره بیشتان پرېمنځل دا د دې دپاره دا نسته، دا ساقط دی. یعنی پر دې باندې دا فرض نه دی چې دا سربیره بیشتان دغه ودل سوي بیشتان به ټوله دا لندوي، یوازې و بیخوته د بیشتانو چې اوبه ورسیږي دا نور د دې څه ساقط دي. په الغسل په غسل کې و اذا هغه وخت بلغه چې ورسیږي الماء اوبه اصول و بیخوته شعر د بیشتانو هاده دی، بخلاف دا خبره مخالفه د الرجل د سړي. ګوره د سړي او د دې د غسل فرق دی. وکذا د غره کم ذکر کړی دی دا په الغنیه الفقهاء، په غنیه الفقهاء دا د کتاب نوم دی. و ذکر شوی دی په المحیط، په محیط کې ان رجل سړی اذا هغه وخت ازفر چې وودي شعر بیشتان کما يفعله لکه دا کار چې کوي العلوي د حضرت علی رضی الله تعالی عنه اولاد والاتراک او د ترک بعضی یو قوم دی په ترکیه هغه هم دا رقم بیشتان ودي. د دغه چا د پاره هل یجب اي واجبیږي ایصال رسیدل الماء دوبو الى اثناء الشعر ام لا، یعنی و بیخوته د بیشتانو کنه. دا سوال وسو چې وس پر دغه چا باندې د اوبو رسول و د بیخوته د بیشتانو دا واجب دی کنه. عن ابي حنیفه رحمت الله علیه روایتان، دوه روایت دي د امام صاحب څخه، دوه روایت دي. په روایت په یو روایت کې یجب واجبیږي او په روایت په بل روایت کې لا نه واجبیږي. وذكر صدر الشهید، ذکر صدر الشهید یو عالم دی دې ذکر کړی دی انه دا چې یجب واجبیږي ایصال رسیدل الماء د اوبو الى اثناء و بیخوته شعر د بیشتانو. دی وای دا د اوبو رسیدل چې دی دا واجبیږي په حقه، په حق د نارینه به اوبو ورسي و دغه ته مابین ته د بیشتانو چې دا کم بیشتان د ودلی دي دغه غونچه بیشتان و دغه ته به نارینه اوبو ورسي، نارینه به دا ګډ بیشتان پرېمنځي. او پر ښځه باندې چې دی دغه سربیره بیشتان چې دا زړیږي، دا پښتۍ چوټي دا ودلی سر دغه پرېمنځل، یعنی د دې میان ته اوبه رسول دا پر دې واجب نه دی، دا د دې څه ساقط دی. امرأة ښځه اغتسلت چې غسل کوي، هل تتکلف ایا تکلیف بکوي په ایصال پر رسیدو کې الماء د اوبو الى ثقب وسرته قرط د لښتۍ د غوږوالي ام لا کنه، یعنی پر دې باندې دا فرض دی چې اوبه به دغه سر ته رسي، د غوږوالۍ چې د غوږ سره کړی دی و دې ته به اوبه رسي کنه. قال ویل دي تتکلف تکلیف بکوي فيه په دې کې کما تکلف فی تحریک لکه په ښورېدو کې خاتمې د ګوتمۍ ان کان که ضیقا تنګه، که چیرې ګوتمۍ تنګه وه د دغه ګوتمۍ ښورېدل چې دی دا تکلیف به کوي، دې ته به اوبه وررسوي، دا رقم به دغه غوږوالۍ چې د دې په غوږ دی دا د غوږ وسرې ته به اوبه وررسوي په غسل کې، نو دغه تکلیف به خامخا دا کوي. امرأة ښځه اغتسلت چې غسل کوي وقد په تحقیق سره کانوي بقي فات فی اظفار فها په نوکانو کې د دې عجین اوړه قد په تحقیق سره جپ وچ سوي لم یجوز نه دی روا غسلها غسل د دې. که چیرې ښځې غسل کاوي د دې په نوکانو کې اوړه بند سوي و هغه وچ وله، نو د دې غسل نه دی جایز. ولې دا وچ اوړه چې دی
دا د دې پوست ته اوبه نه پرېږدي، دا اوبه راګرځوي. وکذا دغه رقم الوضوء اودس هم نه صحیح کېږي. ولو بقیه که چیرې پاته و الدرنو خیره فی الاسپار په نوکانو کې جاز روا دی الغسل غسل والوضوء اودس. که چیرې په نوکانو کې خیره بندوله بیا یې غسل هم روا دی اودس هم روا دی. یستوي برابریږي په دې کې المدنیو د ښار خلک والقروي د سارا خلک. ګوره د اخره چې په نوکانو کې بنده ده دا که چیرې د ښار سړی وي یا د سارا سړی وي د فرق نه کوي. که د هر چا وي چې خیره په نوکانو کې بنده وي بس د دې هم غسل صحیح دی هم اودس صحیح دی. وقال بعضهم بعضی علما ویلی دي ويجوز روا دي للقروي دغه کار چې دی دا د هغه کسان د پاره چې د سارا خلق دي د هغه د پاره دا جایز دي که چیرې په نوکانو کې خیره بنده و د دې غسل صحیح دی او داسې صحیح دی. ولا يجوز روا نه دي للمدني د پاره د شاری سړي چې په ښار کې گزاره کوي په ښار کې ګرځي د دې د پاره دا نه صحیح کیږي چې غسل وکي یا اودس وکي. ولې دغه خیره چې د په نوکانو کې بنده ده دا شاری خیره ده دا غوړه خیره ده نو د پاره جواز نه لري چې غسل او دس دغه دواړه د نه صحیح کیږي تر څو پورې چې د اخره د نه راکشل. والاقلب ناسنت اذا هغه وخت اغتسل چې غسل کوي ولم يدخل او نوی داخل سوی الماء او به داخل الجلدتی وهغه لاندې پوسټ ده. یو سړی ناسنت دی پر د ذکر باندې چې کم پوسټ پروت دی نو خود په سنت یدوی کې دا پوسټ کاټیږي د ناسنت دی سنت سوی نه دی دغه پوسټ چې را دوري دی پر ذکر باندې تر دې ولاندې او به نه ورلې په غسل کې نو دغه غسل یا نه دی صحیح. قال ویل دی بعضهم بعضی يجوز روا دي غسله غسل وقال ویل دي بعضهم بعضی لا يجوز نه دی روا وهو صحيح دا خبره صحیح ده چې غسل نه دی صحیح در څو پورې چې دی و دا ناسنت ځای ته د ذکر وسرته او بر صحیح دا پوس په پرشا پورې وي چې دغه د ذکر سر لونڅو او بور ورسېدي بیا د غسل صحیح دی. خو اصل خبره دا ده چې دی د ذکر سرته او بور ورسېږي دا صحیح مسله دا ده چې غسل نه صحیح کیږي او بنوي ورسولي. وان خرج کوته بوله بول ده حتی در داسې وخت ساره چې وګرځي په الاقلاب په اقلب کې اقلب په د ناسنت ځای په د پوست کې او بو وګرځي فعليه پر د باندې الوضوء او دستي. ګوره د بول وکړي استنجا ووله خو نور بول راوته په د ناسنت پوست کې دا نه د سنت سوی په د پوست کې پاته ولې بیا چې دا او دست تازه کې بیا یو براوتله نو دغه او دست نه دی سي هغه بول چې پاته دی په د ځای کې نو هغه په بول بیرته راوتله د او دست نه سي کېږي بل اجماع د ټولو په اتفاق سره. وإن لم يظهر كنوش كار رجل سړی اغتسل غسل وکي وبقي پاتس بين الاسنان په مابین کې د غاښو طعاما خوراک د تشکارا نه ولو د په غاښو کې یو خوراک بند و یو شی بند ولو. قال بعضهم بعضی ویل دي ان كان کچیر و زائدا زیات على قدر الحمزه پر اندازه باندې د نخود یا د چنې د دانې د نخود در دانې یا د دال در دانې د دې زیات ولو لا يجوز نه دی روا غسل ده. وان كان کچیر قدر اندازه الحمزه د نخود د نخود در اندازه زیات نو د نخود اندازه او اقل یا کم و د نخود در اندازه يجوز بیا روا دي دغه د سو غسل. وقال بعضهم بعضی ویل دي ان كان کچیر صلبا خوراک مزموغا جوول سوی سخت خوراک و جوول سوی متأکدا شپ کوشش سره جوول سوی قلیلا لږ کانه وی او کثیرا کډیر وی لا يجوز نه دی روا هغه جوول سوی خوراک په غاښ کې بند وی دا بیا وبنور پرېږدي دا خورلیته نو دغه جایز نه دی دا د بعضو بیان دی خو اصل خبره هغه د چې درته تیر سو. لا يجوز روا نه دی ذکره ذکر سوی دی په ذخیره په ذخیره کتاب کې هم ذکر سوی دی وذکر فی المحیط په محیط کې هم ذکر سوی دی اذا هغه وکانه کچیرو علی ظاهر البدن پر ښکارا بدن جلد و پوس و سمکه د ماهی او خبز یا ډوډۍ و مضمون جوول سوی قد په تحقیق سره جپ او چسوي وخت سره غسل وکي او توزع او داس تازه کی ولم يسل ما او بنوي رسیدلی الی ما تحته لاندې دردغه لم يجوز نه دی روا. ګوره د یو سړي باندې پوس د ماهی مشت دی اوس خو د ماهی پوس نسته یو بل دغه شی پر مشت دی یا خوراکي شی ډوډۍ د شی جوول دی پر د بدن باندې مشت دی هغه وسوي دی د چې غسل وکي یا او داس تازه کی دغه پوس ته او بنو رسیدلی چې دغه او بنو رسیدلی نو دغه غسل یا دغه او داس د دانه دی سی. وقال ویل دی فی ذخیره په ذخیره کې په مساله حنائی په مساله کې د نکروزو و درنی د خیرو و طوینی د خټو. ګوره یا نکروزی یا خټی یا خیره دا کله چیرې د یو چا پر نوکانو پرتی وي یا په نوکانو کې بندي ولې دغه چا د پاره یجزی او روادی وضوءهم او داس دی. ګوره نکروزی که په نوکانو کې بندي د نوکانو په بیخو کې یا خټی کې بندي وي یا خیره کې بندي وي دغه چا د پاره او داس روا
دي لضرورت د وجه د ضرورت وعليه الفتوا پر دې باندې فتوا هم د چې دغه اودس که نکریزې پر مشرت دي که خټې پر مشرت دي که خیره په دا نوکانو کې بنده ده د دغه چا اودس جایز دی روا دی ولې ضرورت دی ده همیشه خو سړی دا نشي کولی نه د اخره همیشه د نوکانو څخه پاکېږي او نه د خټو څخه سړی یو سړی خټ کوي د خټو والا بیا د خټو څخه ځان څنګه وګوري یا یو ښځې نکریزې پر لاسو باندې ایښي دي دا نکریزو څخه دا لاسونه څنګه هر ګړی پاکي یعنی نشي پاکېدلی امکان نه لري نو د ضرورت د وجې څخه پر دې باندې فتوا ده چې دا جواز لري د دې اودس صحیح دی. صدق الله العلي العظيم وصدق الرسول النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.